حامد کرزي بالاخره د سولې په اړه هیله بخښونکی خبر ورکړ. دا چې نن یې د افغان ځواکونو په اړه څه ویلي همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. حامد کرزي په ډیر ډاډ دغه اوس په باراني کابل کې وویل چې د سولې جدي خبرې ډیر ژر پیلیدونکي دي او د نن سبا مایوسونکي خبرونه مو باید زړه مات نه کړي. جمهوریت په خپل ځای وي او سوله به کیږي. حامد کرزي طالبانو ته وایي چې پردي دسیسه روانه ده، د سولې فرصت مه ضایع کوئ. طالبان او افغان حکومت د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت نه ضایع کوي. پخواني ولسمشر حامد کرزي نن په یوې خبري غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې افغانان سولې ته اړتیا لري او د سولې پر مټ کولی شي دلته روانه پردۍ دسیسه ختمه کړي. نوموړي وویل چې افغانان په یوه پردۍ جګړه کې راګیر دي. دلته روانه جګړه پردۍ ده خو وژل کیږي پکې افغانان او له دې جګړې د ژغورل کېدو لار یوازې سوله ده. حامد کرزي د خپلو خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې ژر به بین الافغاني مذاکرات په خورا جدي توګه پیل شي او هیله شته چې جګړه د خبرو له لارې ختمه کړل شي. هغه په دې توګه په هیواد کې د سولې د راتګ زیری ورکړ او په خبره یې افغانان په خپلو کې سره جوړېدلی شي او جګړې پای ته رسیدونکي دي. نوموړي په خپلو خبرو کې پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او یوازې د ولسوالیو نیولو ته دې نه خوشحالېږي ځکه له دې لارې هیڅ ځای ته نه رسیږي. نوموړي همداراز له دې ډلې وغوښتل چې په خپلو جګړو کې د عامه تاسیساتو ته زیان نه رسوي او د خپل هیواد د ساتنې لپاره د سوله وکړي. کرزي وویل شته نظام بنسټونه ملي اردو او نور ځواکونه مو په ډیرو مشکلاتو جوړ کړي. که د چا لږ هم پر افغانستان زړه درد وکړي نو هیڅکله به د دې بنسټونو د ورانولو هڅه هم نه کوي. پخواني ولسمشر دلته روانه جګړه د زبر ځواکونو ترمنځ د سیالیو له امله وبلله او په خبره یې افغانان باید د خپل هیواد اهمیت درک کړي او په دې پوه شي چې نړیوال د دوی ستراتیژیک موقعیت ته اړتیا لري. هغه همداراز پر ځوانانو غږ وکړ چې له هیواده د نه وځي او د خپل هیواد په جوړولو کې د برخه واخلي. د یادونې وړ ده چې تر حامد کرزي مخکې ګلبدین حکمتیار هم طالبانو ته ویلي و چې د ملي اردو او د نظام بنسټونو د ورانولو دي ډډه وکړي ځکه دا ملي خیانت دی. قدرمنو کتونکو، تاسو د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دغو خبرو په اړه څه وایي؟ خپل نظریات مو راسره په همدې اړه په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.